بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما ګران خوږه ملګرو، نن افسوسناک خبر هم دی. لږ پتی پنې نظر مچول دي چې کم ګیلمن وزیر پی ټی ایم یعنی پښتون تحفظ مومنٹ سرګرم رکن او شاعر انقلابي شاعر او هغه جدوجهد هغه یوغا خو هغه سره سره د اعلی دغه وبخي او لوی سفر دی په خیر کې او دا چې کوم خاندان دی هغه ته هم د زړه صبر ورکړي. خو ورسره په دې باندې نظر اچوو چې ګیلمن وزیر په کوم ځای وهلی شوی. همدغه شانتې د پی ټي ایم سره درې کسانو سره عثمان کاکړ تاسو به پیژنده، بلوچستان سره تعلق و، سینیټر و او ډېر دروند سړی او هغه به هم پښتنو او په حوالې سره غټ اواز و. هغه هم په غازي باندې والی شو. لکه دا اوس څلورم کیس شو چې ګیلمن په دغه درو کیسونو کې دا چې کوم د ګیلمن وزیر کیس دی په دې کې خو کسان ټکلي شوي دي، خو خبره پکې دا چې ګرفتار شوي نه دي یا په باندې غسه نه دي شوي. خو ګیلمن وزیر چې په کم ځي وهلی شوی دی دا امید تا چې کوم دا رګ بندیږي باقاعده توګه ډیت یعنی مرګ هغه نه یقیني وي. هغه ځای باندې سینیټر عثمان کاکړ چې تاسو به پیژنده په بلوچستان سره تعلق و، ډېر دروند پښتون او د پښتون دپاره یو دروند اواز و او هر وخت به اسټبلیشمنټ سره په جنګ و او پښتنو اواز باندې به هغه هر نمونه جدوجهد کولو. هغه هم په غازي باندې په غسلخانه کې وهلی شوی چې هغه نه مرګ شوی. بیا دینا علاوه ارمان وزیر هغه هم د پی ټي ایم غړی و، هغه هم غازي د میګ چې کوم رګ کوم ځای نه چې مرګ کېږي هغه ته وهلی شوی. ورسره بل عارف وزیر چې کوم دی هغه هم د پی ټي ایم غړی و، هغه هم د غازي نه مرګ شوی چې په تشدد کې هغه باندې هغه دوالی شو. اوس د چې کوم ګیلمن وزیر انویسټیګیشن دی د ځای کې مونږه چې کوم انویسټیګیشن افسران دي او اوس خبرې اترې هم وشوې. نو ما ویل چې یاره خو په دې باندې یو خبره هم تاسو شیر کړم، لږ معلومات هم شیر شي او بل یو غمرزي په حوالې سره هم که هغه خپلوان یا د پی ټي ایم ملګري پښتانه اوري چې هغو سره یو غمرزي هم وشي، ولې چې د ګیلمن وزیر شاعري سره د انقلابي شاعري سره د پښتنو بیداري سره پی ټي ایم کې پښتون تحفظ مومنٹ یعنی چې کوم د خاص کر چې غیب شوي تنانو په حوالې سره یو دروند اواز او جدوجهد به کولو. نو دې وجې نه باندې فرض هم جوړیږي چې وقتا فوقتا د دې انویسټیګیشن پسې د دې ریپورټینګ پسې هم موږ خپل هلې ځلې کوو. د ګیلمن وزیر په حوالې سره چې کله مو سوال وکړو چې په تشدد کې دا څلورمه پیښه مخې ته راځي چې غازي ته وهل کېږي، غازي ته تشدد کېږي چې هغه غازي نه مرګ یقیني وي. خو یو دا بل اړخ ته ده او دویم چې کوم دی په دې کې تاسو چې کوم کسان ټاکلي شوي دي یا چې کوم نومینیټ شوي دي یا سی سی ټي وي په ذریعه باندې او نور په ذریعه باندې هم هغې شناخت شوی دی. نو تر اوسه پورې ګرفتاري عمل کې ولې نه ده راغلي؟ اسلام آباد غوندې ښار کې کیپټل ښار کې چې دلته کې یو نظام هم شته، د کیمرو سیسټم هم شته، په روډونو باندې هم شته او دلته یو سیکورټي انتظام هم شته. نو بیا هم د ګرفتارۍ عمل چې کوم دی تر اوسه پورې نه دی شوی. دې سره سره موږ دغه سوال هم په دې خبرو کې اوچت کړ چې ګیلمن وزیر الله دې وبخي چې هغه سره چې کوم د تشدد واقع ته نور رنګ ورکول کېږي، نو دا هم د ستاسو سستی یا د ستاسو هغه ده که چیرې دغه شانتي نه وي نو بیا تاسو واضحه کوي چې هغه کسان گرفتار شي او هغې نه پته ولګي چې یا دا ذاتي یا د نور ګروپ بندي یا د څه وجوهات کېدای شي. خو ظاهره باندې چې کوم شواهد دي یا تر اوسه پورې چې کوم انویسټیګیشن کې یا د گرفتارۍ عمل کې ناکامي ده او دغه هم تاسو طرف ته اشاره کوي. ورسره
چې کوم دا کیس تاسو ته مې حواله درکا چې دا ګیلمن وزیر نه بلکې نور دغه شانتي پښتنو اواز چې کوم بند کړی شوی دی هغه شاید کړی شوي دي هغه ټولو کیس چې کوم دی یو رنګ ته ولې دی دا فصلونه ډېر اوچت کیږي چې تشدد واقعیات چې کم پیښیږي دا یو رنګ ته او یو زیته تشدد کول او هغه دغه زیته چې هغه نه مرګ یقیني شي نو دغه نشندهي چې کومه دا یو غټ سوال پیداویږي او پوتې اوچت کیږي اوس هم ادارو باندې دغه هغه دا چې کدي په لړکې زر ته زره ګرفتاري ونه کړی شي نو یقینا چې ډېره لویه دینا مسله جوړېدی شي دا تحریک چې کوم دی یو ځل بیا تشدد خو نشو ویلی خو تحریک چې کوم زور دی هغه بیا راخیستی شي او بیا هم د دې خپل پروټیسټ اواز چې کوم دی نور هم اوچتېدی شي او بیا به په اسلام آباد کې یا په نورو ښارونو کې دغه دھرنې سلسله شروع کیږي دې سره سره په دغه ګیلمن وزیر په حوالې سره یو بل هغه دا چې جنازه او څنګه عثمان کاکړ غټ جنازه و همدغه شانتې د ګیلمن وزیر یو درون استقبال سره اسلام آباد نه ډېر غټ قافلې په صورت باندې پېښور نه بیا وزیرستان ته وړل کېږي نن تاسو چې ګورئ نو ټمپرې کېدای شي چې رسولی شوي خو شپې نه وخته پورې ورسي جنازې تیاریانې سبا دپاره شوي دي یقینا جمعې ورځ هم دا ورته ورځ هم ښه میلاو شوې ده او بل طرف ته او د افغانستان چې کوم یو شمېر طالبانو لیډرشپ نه علاوه اوس چې کوم اشرف پخوانی صدر دی نور چې کوم مشران دي هغو هم په دې باندې همنظري کړې ده او دې سره سره ګیلمن وزیر چې کوم ورته ویل شي جنډه ورته وایي چې کوم تاسو په لخ ورته وایي چې کوم نشان هغه جنډې سره وایي ورونه وایي چې ولې چې هغه سره ډېره مینه لرله اکثر به هغه شانتې هغه کلي هم کول نو هغه جنډه چې کومه ده د افغانستان هغه به ورسره په قبر باندې یا سره قبر ته وړل کېږي او سره ښخېږي به د افغانستان مینې د هغه سره کېږي بل طرف ته افغانستان یا د څومره پښتانه دي افغان دي زموږ پاکستان پښتانه افغان خو دې سره افغان پښتنو شمېره په دې کې ډېره زیاته ده چې ډېر خفګان او ډېر افسوس اظهار او هغه کړی دی ګیلمن وزیر باندې نو یقینا ما وایي چې دې باندې تاسو سره نور معلومات ترلاسه شوي خو ما تاسو ته تازه معلومات درکړم په دې حوالې سره چې کوم انویسټیګیشن روان دی هغه د سوسترۍ کار دی حالانکې چې کوم نومینیټ شوي کسان دي هم تاسو ته وویل او مزید به هم چې دې کیس کې مخکې څه راځي هغه به تاسو سره حاضرو تاسو نه غواړو عزت الله په امان